ملګری په ژوند کې ښایي تاسو مرحلې سره مخ شئ چې د دې دنیا څخه درته آخرت جوړ شي، چې نه دې مور، نه دې پلار، نه دې خور، نه دې ورور او نه دې هېڅ خپل خپلوان په کار راشي او نه درته کومه ګټه ورسولی شي او نه ستا ستونزې در حل کړلی شي. خو په یاد ولره چې هېڅ د خفګان خبره دلته نشته. هغه آخرت کې چې ته کولی شي په خپلو اعمالو سره دې له دوزخه او له عذابونو ځان خلاص کړي، بالاخره جنت ته ورسېږي. په دغه دنیا کې هم ته کولی شي چې په یوازې ځان سره خوشحاله ژوند ځان ته جوړ کړې، یو بریالیتوب څخه ډک ژوند ځان ته جوړ کړې. کوښښ وکړه چې ټوله تکیه دې په رب متعال وکړه، توکل په رب متعال وکړه. د دنیا د انسانانو څخه هېڅ تمه او توقع مه پرېږده، ځکه چې انسانان تا یو ورځ نه یو ورځ پرېږدي. دا دنیا ده، کله څوک راځي څوک ځي، خو هغه څوک چې تا سره همیشه پاتې کېږي هغه رب متعال ده. کوښښ وکړه تکیه دې په رب متعال وکړه، د هغه څخه یې وغواړه، په هغه توکل وکړه. رب متعال هېڅکله هم تا یوازې نه پرېږدي. نو که غواړې چې دغه دنیا د ځان لپاره جنت کړې، د خلکو څخه بېنیازه شه او رب متعال ته رجوع وکړه. هغه تر ټولو غوره حامي او ستا دوست ده. هڅه کوه بل یې مه